السلام علیکم. یا لکه براول ته راغلی یم، خدای ظالمانو د یخنۍ نه مړ شوم. د یخنۍ نه دا وګورئ دا کم حالات دی. داسې شدیدې واورو ته وګورئ. په ایماندارۍ تبعي راله وکړه، تبعي د کوزېدو خو نه یم نورو، بیخي جام کړی یم. خو به زه ګاډي نه بر د دننه نه ریکارډینګ کوم او صرف واورو ته ګورئ او انجوای کوئ، ځکه چې نور مې د وس کار نه دی چې واورو ته ورکوشم او یا پکې ودرېږم او یا تاسو ته ویم چې دا پلانکې زیرې ده یا ډینګرې زیرې. بس براول ته راغلی یم، چوکیتن براول تقریبا چې د خاګرام نه واوره سټارټ شوې ده، خاګرام کې شوې ده، خاګرام کې ښه زیاته واوره شوې. بیا دې خوا ته راغلې د واړۍ نه، د واړۍ نه را سټارټ شوې ده تر براوله پورې، د براول نه بیا دیره پورې شاهي بینشۍ. خو د عمل چې دی دا مکمل سپینه واوره دی. اوس بیا پخپله په دې ویډیو کې وګورئ، ویډیو راځه اخرې پورې وګورئ، چینل هم فالو کوئ او پیج هم فالو کوئ او خپل ملګرو سره ویډیو خامخا شیر کوئ. ګورئ بالکل شیرینګ د سره نه راځي، څومره چې کېږي ویډیو شیر کوئ، خوندونه دې والي. دې ورخ مالک ویم ګنټه 2-3 بعد بیا یې سم دی. دا روډونه ټول خالي نه کړل. خو یاره د ډېره زیانه شوې واړۍ نه راسټارټ شوې ده. په خاګرام کې چې کومه واوره شوې یاري که ولیدلې دا براول په پیر کې دې بله ډېره زیاته شوې ده. په خاګرام کې دونه واوره پرته ده، دونه که نه واو دا به یو ملګری پکې دی وایي دوه مخه واوره پرته ده. دا براول علاقه ده او داسې بیخي د واورو ډکه ده. د موبایل سکرین ته به ګورم هسې م راته لار ښکاري پکې. سمه یې پرې راواړولې ده. دا به تا هغه شارټ ویډیو کلیک کړی وه، ریکارډینګ چې کله چې پلن کوه بیا دا ډېر مزېدار راځي. دا اوس موږ نورا کې روان